رحمان الله ګربز او وینندو هڅرنګه د ICC له بندیز او ناغې سره مخ شول. د افغانستان او سریلانکا د وروستۍ لوبې پر مهال د یو لړ سره غړونو له امله د کرکټ نړیوالې شورا د شل ورځو لوبو په دویم غوره توپ اچوونکي سریلانکایي وینندو هڅرنګه او افغان ستوري رحمان الله ګربز بندیز ولګاوه او ناغه یې کړل. هڅرنګه د افغانستان پر وړاندې د وروستۍ شل ورځې لوبې پر مهال د نو بال په اړه د لوبڅار پر وړاندې په خبرګون کې او له لوبې وروسته د خبري کانفرانس پر مهال لوبڅار ته په اشاره د توندو څرګندونو له امله له بندیز او میچ فیس جریمې سره مخ شو. هڅرنګه په خپل دې کار سره د کرکټ نړیوالې شورا 3 ډیمریټ پوینټس ترلاسه کړل. نوموړي په تیرو 24 میاشتو کې هم 2 ډیمریټ پوینټس ترلاسه کړي وو چې په دې سره یې 15 شول. د کرکټ په اصطلاح کې هر هغه لوبغاړي ته ډیمریټ پوینټس ورکول کیږي چې اصول مات کړي او د کرکټ له قوانینو سرغړونه وکړي چې هر لوبغاړی د 15 ډیمریټ پوینټونو په ترلاسه کولو سره له بندیز سره مخ کیږي. نو له همدې امله د سریلانکا د شل ورځو لوبو لوبډل مشر وینندو هڅرنګه د کرکټ نړیوالې شورا له بندیز سره مخ شوی. ښاغلی هڅرنګه به د دې بندیز له مخې ونشي کولی د سریلانکا په راتلونکو 2 لوبو کې که هغه ټیسټ وي، شل ورځې وي یا یو ورځنی ګډون وکړي او دا راز په د لوبې 50% میچ فیس هم د ناغې په توګه د کرکټ نړیوالې شورا ته ورکوي. بل لور بیا افغان تیز توپوهونکی رحمان الله ګربز هم د سریلانکا پر وړاندې لوبه کې د اصولو نه د سرغړونې له امله له میچ فیس جریمې سره مخ شوی. ګربز د توپوهنې پر مهال غوښتل د خپل بیټ ګریپ یا ربړ بدل کړي چې د لوبڅار لخوا د څو ځل خبرداري ورکولو سره هم ګربز د خپل بیټ ګریپ بدل کړ او د کرکټ اصول یې مات کړل چې له امله د کرکټ نړیوالې شورا له غبرګون سره مخ شو. د ګربز په دې کار سره د نړیوالې شورا د اصولو له مخې نوموړي ته یو ډیمریټ پوینټ ورکړل شو. ګربز ته په تیرو 24 میاشتو کې هم یو بل ډیمریټ پوینټ ورکړل شوی و چې له اوسني سره یې 2 شول. په دې سره رحمان الله ګربز د راتلونکي لوبې د 15% میچ فیس ورکولو ناغه شو. دواړو لوبغاړو پر خپل ځان لګېدلی بندیز او ناغې منلي او د ورکولو پخلی یې کړی.